بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې لړۍ په 12م درس کې زموږ سره دا ځل تاسې د پای چارت یا دایروي دیاګرام غواړئ زده کړئ. دایروي دیاګرام یا پای چارت عموما د ډاټا د ساده ښودلو لپاره کاریږي، ترڅو موږ وکولی شو د نورو ورته تخنیکونو له لارې لکه څرنګه چې نور مو په بار چارت کې ولوستل، دا تخنیک هم همدا وظیفه اجرا کوي ترڅو موږ ته احصایوي ارقام په خورا واضح او اسانه بڼه راته تحلیل او ښکاره کړي. نو پای ډایګرام د دې لپاره چې موږ وغواړو پیدا کړو، پای خپله د دایرې یوه برخې ته وایي. که چیرې موږ یو دایره فرض کړو، دغه یوې برخې ته چې هر اندازه ورکول شوې وي نظر و ډاټا ته موږ پای کارولی شو. دې ته پای خپله په لغوي اصطلاح کې وایي. پای که چیرې موږ غواړو راوباسو یا پای چارت د ډاټا لپاره جوړ کړو، دوې فارمولې یا دوې تګلارې شته. یو داسې تګلاره ده چې موږ د یو دایرې څخه په کار اخیستلو سره، لکه څرنګه چې موږ دایره باکس لرو په بازار کې پیدا کیږي، دایرې له لارې کولی شو موږ پیدا کړو چې هغه خپلې درجې لري چې تر 180 پورې هغه درجې شته، چې په داسې شکل سره یو درجه باکس دلته خپلې اندازې لري چې څومره درجه ده. 360 یې پوره دایره کیږي چې دا بله برخه یې هم ورسره تشکیلیږي. دوهم ډول فارمول هغه د فیصدي پر اساس دی چې په هغه کې پرسنټیج کار شوی دی، یعنی د 100 له قراره او هغه چې دایرې له قرارې 360. د مثال په توګه موږ ته ډاټا که راکول شوې وه، نو د هرې کیټګورۍ لپاره دا خپله کیټګوري شول یا سیکټر شو، د هغه پر جمله شد قیمت چې سم دی یا سیګما یا جامع ده ضرب 360. یا که چیرې په دې ترتیب ونه سي، نو موږ به د همهغه کیټګوري قیمت راخلو تقسیم پر ټوله جامع چې هر څونه په سوال کې موجود ووسول او ضرب پرسنټیج سل. موږ ته به وکولی شي پای چارت راته جوړ کړي. د دې دپاره چې موږ وغواړو یو مثال ورباندې حل کړو. که چیرې تاسې و دې مثال ته وګورئ، دلته ستاسې لپاره مختلف آیټمونه درکول شوي دي. زه به د بل قلم څخه کار واخلم. فود، کلوتینګ، هاوس رینټ، فیول ان لایټ، ادرز. 15 آیټمونه راکول شوي دي او د هر یو مصارف لیکل شوي دي. څرنګه دا 120 لاسته راوړل شول یا 22 لاسته راوړل شول او همدارنګه د دوی پرسنټیج څنګه لاسته راوړل شو. که چیرې موږ وغواړو 120 راولو، نو دلته چونکې زه 50 لرم، که چیرې زه دلته یو ساین ورکړم چې دلته په دې ترتیب راایستل شوی دی. د فود لپاره که غواړئ مثلا راویباسئ، 50 سیکټر ورته وایي تقسیم پر 150. ولې؟ چونکې فارموله خو یې ستاسې یاد ده چې سیکټور تقسیم پر ټوټل ضرب 360. که چیرې په فیصدي کې پیدا کړو، عیني فارموله ده، فقط مازې یې په 100 کې دا ځل ضربوو. دا به د دوی په منځ کې توپیر ووسي. او دا که چیرې دا ځل په 360 کې ضرب کړو، نو موږ ته به ځواب په لاس راکړي 120. او که چیرې د پرسنټیج پر حساب وکړو، نو 50 تقسیم 1.5 چې د دوی جمله ده ضرب 100، نو موږ ته به 3.33 متوالي فیصدي په لاس راکړي. په عین دستور سره د ټولو جزونو لپاره به همداسې په ترتیب سره تاسې حلوئ. د دې لپاره چې اوس اسانتیا رامنځته شوې ده، نو اکسل یا ورته نورو داسې پروګرامونو سره لکه اس پی اس اس په هغو کې ډېر هوسا او په مختلفو شکلونو کې کولی شو موږ پای چارت په منظمه بڼه جوړ کړو او راویې باسو. د دې ټوله جمله شد باید 360 راووځي او د سلنې په حساب باید 100% راوځي. دلته تاسې ته ټوله تشریح هم درکول شوې ده چې څه رقم راایستل شوی دی. او همدارنګه که چیرې تاسې عمومي شکل ته ولاړ شئ، په شکل کې هم وګورئ، ټوله منظم په دغه دستور سره تاسې ته پای چارت جوړیږي او د هر شي څه هم درته ښکاره کوي.